د کندهار والي حیات الله حیات سخت غبرګون د پاکستاني کلدارې پر وړاندې د چې حیات الله حیات څه ویلي دي او څه کول غواړي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندهار والي حیات الله حیات د افغانیو د ترویج کمیسیون په نوبتي غونډه کې د کندهار ټولو دولتي ادارو ته د کلدارو د بندولو هدایت ورکړ. والي حیات الله حیات د افغانیو د ترویج د کمیسیون په نوبتي غونډه کې وویل چې سر له راروانې شنبې څخه دی د کندهار په ښار او ولسوالیو کې د کلدارې په کارولو کلک بندیز ولګیږي او له سرغړونکو سره دی جدي چلند وشي. په دغې غونډه کې د عدلي، قضایي، امنیتي، ښوونیزو او نشراتي ادارو مسؤلانو، د ولایتي شورا غړو، د سوداګرۍ خونې صرافانو اتحادیې، زراعتي درملو اتحادیې او داسې نورو سیمه ییزو ادارو استازي هم موجود ول. د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصیر الله ظهیر په دغې غونډه کې وویل چې له سوداګرو او صرافانو سره د کلدارو د بندولو په اړه خبرې کړې دي او له دې وروسته به د سوداګرۍ پر مهال له کلدارو کارولو څخه ډډه کیږي. د ظهیر په وینا اوس مهال په کندهار ښار کې له 10 څخه تر 15 سلنه کلداره چلیږي چې له بندېدو سره په یاد ولایت کې د اجناسو بیې یو په دوه لوړې شوې دي. نوموړی وایي یاده ستونزه د زون په کچه ده چې د حلولو لپاره یې باید جدي هڅې وشي. د ښاروالۍ مرستیال یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د 52 ډوله ارتزاقي موادو لپاره نرخنامه ترتیب کړې ده. د کندهار والي حیات الله حیات افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د وړو افغانیو د کموالي په برخه کې دې ورسره مرسته وکړي او په نوي افغاني بانکنوټونو کې دې د فساد او جعلکارۍ مخه ونیسي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.